الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو، میندو او د پیغام ټي وي مستمعینو او مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن ورځې درس موضوع ده الزکاه، زکات ورکول. تاسو ته معلومه ده چې اسلام 5 بناوي دي. اوله بنا هغه الشهادتان، کلمه ده، کلمه د شهادت. او دویم هغه بنا ده الصلاة، المنز. او دریمه بنا ده الزکاه، زکات ورکول. د دې وجې نه د اسلام 5 ارکان دي. د دریم رکن چې نن زمونږ د درس موضوع ده، چې هغه ته الرکن الثالث وایي. لکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: بني الاسلام على 5: شهادة الله اله الا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نو بنا په دې حدیث دا دریم رکن دی او دریمه بنا ده د اسلام. د زکات په باره کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاه. لکه څنګه چې لمونځ فرض دی، دقه شانته زکات ادا کولم فرض دی. مونځ ادا کوئ، زکات هم ورکوئ. تر دې چې الله سبحانه وتعالی په دې بل آیت کریمه کې فرمایلی دي: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. که دې خلکو توبه وویسته او لمونځونه یې قایم کړه، وآتوا الزکاه او د زکات ورکول یې شروع کړه، فخلوا سبیلهم، نو پرېږدئ دو لره لار. بیا تاسو حق نه لرئ چې داسې خلکو سره جنگ وکئ، جګړه وکئ چې کله دا ارکان د اسلام هغه ومني. او د زکات په باره کې ګڼ شمېر آیتونه دي، دغه شانته ګڼ شمېر احادیث دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دا فضائل او مناقب د زکات هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم
په ګڼو شمیر احادیثو کې بیان کړي دي. یو د فضایلو نه لوی فضیلت خو دا و چې دا دریم رکن د ارکان د اسلام څخه دی او دا په حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه کې بیان شوی. دویم فضیلت سبب لدخول الجنه، د زکات په ورکولو سره ورکوونکی د دې جنت ته داخلیږي. ځکه یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ای د الله رسوله اخبرني عن عمل يدخلني الجنه، ما له داسې یو عمل راوښیه، راته بیان که چې زه په هغې عمل وکم او ما الله سبحانه وتعالی د هغې عمل په وجه جنت ته داخل کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته وفرمایل چې تعبد الله، د یو الله بندگی وکړه، ولا تشرک به شیئا، الله سره څوک مه شریکانوه، مه حصهدار جوړوه، وتقیم الصلاة، او ته منځ ادا کوه، وتؤتي الزکاه، او زکات ورکوه، وتصل الرحم، او صله رحمی پاله، نو په دې سره به ته جنت ته داخل شي. دا څومره یو لویه خبره ده چې په یو عمل باندې الله سبحانه وتعالی تعالی جنت درکي، نو هغه یو زکات ادا کول دي. دریم فضیلت دا زکات سبب النجات من النار، د اور نه پې بچ کېږي، جهنم نه ورکوونکی د زکات بچ کېږي، محفوظ ساتلی کېږي. او دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان کړي دي او آیت کریمه په دې دلیل دی، وسیجنبها الاتقى الذي یؤتی ماله یتزکا، دی به د دې جهنم نه بچ کېږي او کله چې دی د خپل مال نه زکات هغه ورکي. تزکیه په دې سره راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي خذ من اموالهم صدقه، ته د دیو نه زکات واخله او په دې سره د دوی نفسونه هغه پاک که. د دې وجې نه د زکات په ورکولو سره د مسلمان د مالدار انسان هغه کاروبار او هغه مالو دولت پې صفا کېږي، د ده پې تزکیه حاصلیږي. او بل سبب د فضیلت هغه دام دی چې دا زکات ورکول خصلة من خصال المتقین، د دې ورکول به هغه څوک کوي چې هغه متقي وي، تقوا پکې وي، د الله ترس او خوف پکې موجود وي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي ان المتقین فی جنات وعیون، یقینا پرهیزګار متقیان خلق به په جنتونو کې، باغونو کې به او په چینو کې به او په مزو کې به. او دارنګه فی اموالهم حق للسائل والمحروم، د دې په وجه چې په دو کې به څه صفتونه هغه اول توحید به، د لمونځ پابندي به، او بیا د زکات ورکول به په خپلو مالونو کې. للسائل والمحروم دا حق دی د هغه سوال کوونکو چې هغوی مستحقین دی او یا هغه چې محروم پاتې شوي او سوال نه کوي لیکن مستحق دی د زکات او د دې مالونو نه محروم دي، مسکینان دي، غریبان دي، فقرا دي، مسافر دي، قرضدار دي. او دا هغه اته قسمه چې قرآن کریم کې په سورة توبه کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي. بل فضیلت د فضایلو د زکات نه هغه دا د دې زکات ورکول تکفیر السیئات، په دې سره الله سبحانه وتعالی ګناهونه معافوي. هر انسان مسلمان ګناه کړي وي خامخا، خاص کر د دې عصر و زمان مسلمان چې فتن په دې وخت کې بیخي بېحده دي، ګناهونه هغه ترې کېږي، وسایل اسباب
او داسې ماحول او داسې حالات دي چې خامخا سړي نه ګناهونه کیږي. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم الجنة. الله سبحانه وتعالی فرمای چې که چیرته تاسو د لمنځونو پابندي کوله او د زکات د ورکولو هغه صفت په تاسو کې موجود وي نو خامخا به زه ستاسو ګناهونه معاف کم. نو په دې اعمالو سره الله سبحانه وتعالی ګناهونه معافوي. او تاسو ته پته ده دا زکات فرض دی د فرایض اسلام نه. د دې فرضیت په 2 هجري کال هغه فرض شوی ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. لیکن د دې زکات شروط د وجوب هغه څه شرطونه دي چې کله دا زکات واجبیږي او په چا باندې واجبیږي. په دې شروطو سره یو شرط هغه ده الحریه چې دی حر وي، چې زکات په غلام او په مملوک هغه باندې فرض نه دی ځکه هغه مال نه لري. که مالی وي هغه د سید او د بادار وي. دویم شرط د شروطو نه هغه دا دی چې دغه کس به صاحب المال مسلمان وي. اسلام پکې شرط دی، کافر نه زکات نه صحیح کیږي. دریم شرط د وجوب هغه دا دی چې دغه امتلاک النصاب چې دی به مالک د نصاب وي او دغه ملکیت د نصاب به د سره وي. او څلورم شرط د شروطو نه علماو دام ذکر کړی چې استقرار د ملکیت چې هغه ته تمام الملک وایي دا به تثبیت او ثابت وي. او پنځم شرط د شروطو نه په دې مال باندې حولان حول چې هغه ته کال تیریدل وایي دا به پې تیر شوي یو کال پوره شوي وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا زکات فی مال حتی یحول علیه الحول. په هغه چا باندې زکات نشته په مال کې چې یو کال پې تیر شوي نه وي. پاتې شوه دا خبره چې زکات هغه به کوم شی ورکوي. نو زکات هغه په څلورو څیزونو کې دی. یو په بهیمة الانعام کې چې هغه ته زکات بهیمة الانعام هغه څاروي چې هغه قرآن کریم کې الله ذکر کړي دي چې په هغې کې ابل اوښ او اوښه، په هغې کې بقر غوا او غویی او سخی او د میخ د هغې جنس نه څخه دی. او دریم زکات الغنم والشاه والضأن والمعز چې ګډې او وزې چې ورته وایي پسونه. او بیا دویم قسم په هغه کې زکات کیږي هغه ته وایي زکات الحبوب والثمار. په غلو دانو کې زکات شته. دارنګه په ګبین کې د بعضې اهل علمو په نزد په معادنو کې، دارنګه په رکاز کې هغه زکات شته. دریم زکات د النقدین چې هغه ته ذهب و فضه وایي چې د هغې یو تعبیر هغه سره و سپین او نن سبا نغده پیسه چې ورته وایي په دې کې زکات. او څلورم زکات په عروض تجاریه کې د یو سړي دکان وي د تجارت دپاره کپړه یې پکې اچولی وي یا سنیټرۍ دکان وي یا د پیپونو دکان وي یا د بعضې څیزونو د خرڅولو د هغې دپاره چې هغه ته علماء کرام عروض تجاره د تجارت دپاره عرض شوي. نو په دې کې زکات شته ورکوي به. او پنځم زکات الفطر چې هغه ته صدقه یعنی سرسایه ورته وایي د روژهدار. نو اوس بیا د هر یو په خپله کورنۍ کې د خپل نصاب او زکات هغه نصابونه مقدارونه دي چې الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو په مالدارو باندې
په صاحب د دغه مال باندې لازمي کړی هغه به ورکوي. د دې وجې نه د بهیمة الانعام هغه زکات ته به راشو چې هغه څاروي چې الله سبحانه وتعالی په هغې کې زکات فرض کړی چې دا به خامخا ورکوي. هغه هم په دوه شرطو سره په بهیمة الانعام کې. یو شرط دا چې دا کال او یا اکثر د کال که ټول کال نه وي هغه سریږي او ساتلی شوي وي، سریدلي وي. او بل دا حیوانات هغه دپاره د نسل ډیرولو او لپاره د تجارت وي، نه لپاره د عمل. نو د دې وجې نه په کور کې مې یو سړي غوا ساتلي وي، د هغې پۍ خوري، دارنګه ګډه وي، وزه وي، او په دې خاطر چې د هغې په خوراک کې ورته ضرورت وي د ځان دپاره یې حلالوي، بیا په هغه کې زکات نشته. اما زکات په عروض تجاریه کې نو هغه به خامخا دغه ته زکات هغه وباسې. او په څارویو کې اکثره د کال که هغه ته ساتې او سري د تجارت په نیت نو ته به خامخا زکات ورکوي. او بیا د دې هوښانو خپل زکات دی، د غواګانو خپل نصاب او زکات دی، د ګډو او د وزو خپل نصاب دی، مقدار دی. په هغې به انشاءالله مستقل درس وکړو. نو کم از کم د زکات د فضیلت نه باید موږ او تاسو هغه ځان خبر کړو، ځکه دا د الله د طرفه فریضه ده، او داسې فریضه ده چې الله سبحانه وتعالی پې امر کړی اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. ځکه دا عبادت یا به بدني وي او یا به مالی وي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة بقره کې په دې آیت کې فرمایلی دي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مؤمنان هغه خلک دي، هغه صفتونه دي چې په غیبو باندې ایمان لري، ساتي، او بیا د هغه مالونو نه چې دوی ته الله ورکړي انفاق کوي، خرچه کوي، د هغې زکات ورکوي. نو اکثره آیتونو کې مونږ سره جوخت زکات ذکر شوی په دې اعتبار چې عبادت به یا مالی وي او یا به هغه بدني وي. بدني عبادت مونږ شو، مالی عبادت هغه زکات شو. بل علما دا خبره ذکر کوي، دې ته هم لږ توجه را اړوم چې کله یو سړی هغه زکات ورکوي، ورکوونکی د زکات په دې وخت کې به دا دعا وایي چې اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ربه دا زکات زما دپاره غنیمت وګرځوه، د اجر و ثواب باعث جوړ که، نه په دې سره ما الله ونه نیسي او چیرته په دې سره ما ته زیان راونه رسیږي او نه سبب د نقصان جوړ شي. ښایسته دعا ده، ښکلې دعا، دا ویل پکار دی. او بعضې علما لا دا لیکي چې کوم کس د زکات مستحق وي او زکات اخلي، استلام د زکات کوي، نو په دې وخت کې به هغه هم دعا وکړي د زکات ورکوونکي ته چې اللهم آجرک الله، یا ورته ووایي اللهم نه آجرک الله فیما اعطیت، الله دې اجر درکړي په هغه څه کې چې تا ورکړه وکړه. وبارك الله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. رب دې ستا په دې مال کې برکت واچي چې تا دې ورکړه وکړه، او الله دې ستا دپاره د طهارت د ګناهونو وګرځوي. نو دې وجې نه په زکات کې یو څو انواع هغه ضروري دي چې په دې خلکو باندې زکات کیږي، چې یو فقرا دي، دویم مساکین دي، دریم عاملون علیها دي، څلورم مؤلفة القلوب دي، پنځم الرقاب د سټونو آزادول دي، او شپږم غارمین قرضداران دي، اوم فی سبیل الله والا دي مجاهدین، او اتم مسافر خلق دي. الله سبحانه وتعالی دې
مونږ او تاسو له توفیق نصیب کی، خاص کر مالدار لره چې هغه خپل زکاتونه او خپل صدقات ادا کی، او الله سبحانه و تعالی دې هغه خلک چې مستحقین د زکات هغو له صبر، استقامت او یو مدرک حلال ور نصیب کی. الله سبحانه و تعالی دې په دې مسلو باندې اول ماته او ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی. نور تر بل حلقې پورې په لوی الله جل شانه سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد